میدان وردګ دوبۍ کلي ته روان یو. دوبۍ کلي ته ول دوبۍ کلی وایي هغې دنیا ته مې هم ډېرې لېږلي نو بیا خو تاوان سوي نه یې در باندې. راځئ چې کلي ته نږدې شو. بېلتونه زه دې په صحرا موندلی یم. وای کاڼي راواخلمه پر ولا ګناه مې دا ده چې پر تا مینېدمه میرو رانه ورکه شو هلته چېرته مې لنډوي. نه مشکل نشته زه ویې لټم. حاجي صاحب راځئ لومړی به په دې لیدونکو دا سوال چې دې کلي ته ولې دوبۍ کلی وایي؟ دې کلي ته په دې دوبۍ کلی وایي دا یو وخت کې دا د دې نوم چونجنه وله. لاس میډیا سبسکرایب کړئ. دوستانو سلام ستړي مه شئ. میدان وردګ کې یو او د کلي په کلي خپرونې په لړ کې دا ځلې د میدان وردګ دوبۍ کلي ته روان یو. دوبۍ کلي ته ول دوبۍ کلی وایي. محصولات یې څه دي، د خلکو دودونه یې څه دي، موږ سره اوسېږئ دې خپرونه کې ټول به درته وایو. دوستانو سلام ستړي مه شئ. په دې هیله چې روغ جوړ اوسېږئ. له غره راواوښتو او دا د دوبۍ کلی دی. حاجي صاحب، محمد امین او یعقوب لالا، احمدزی صاحب، ډاکټر صاحب او عثمان صاحب دا ټول ملګري موږ سره په دې خپرونه کې شته. موږ به خبرې کوو خو د دې په خاطر باندې چې دا کلی تاسې له غره نه ووینئ. دې ته دوبۍ کلی وایي او دا چې ولې ورته دوبۍ وایي ډېر قوي او ډېر موثق دلایل شته چې خامخا که تاسو د خپرونه واورئ یو ځل به دوبۍ کلي ته چکر راوهي. دوستانو حاجي صاحب محمد امین را سره ده، نور دوستان هم را سره دي. لاندې کلي ته به کته کېږو. د دې کلي فوق العاده ګیلاس به تاسو ته ښیو چې د دې کلیو یا د خپل د دوبۍ د کلي ګیلاس ولې دومره فوق العاده دي چې نسبت نورو سیمو ته یو په 2 چنده خرڅېږي. همدې کلي ته ځو ګیلاس به مخورو که پاخه وه او تاسو ته به هم په منظره کې ښیو. نو حاجي صاحب وایي چې ګیلاس پاخه دي نو ورځو او تاسو دا ګیلاس له نږدې نه ښیو او هغه ملګري چې ما تاسو نومونه واخیستل هغوی به هم راسره ناست یو مجلس به کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د لاس میډیا درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د دوبۍ کلي ته راغلو او دا یو داسې کلی ده چې هیڅ کور پکې نشته. باغونه چې د چا دي هغه خلک له دې کلي نه ورهاخوا اوسېږي، کورونه یې هلته دي او د دې باغو د ساتنې په خاطر باندې مشخص کسان نیولي دي او هغوی ته په میاشت کې یا په کال کې معاش ورکوي. په دې ټوله باندې خبرې کوو. نو حاجي صاحب را سره د حاجي صاحب محمد امین. حاجي صاحب محترم ستړی مه شئ. السلام علیکم محترم. خیر انشاءالله ارامه ده. خیر خیرات ناجوړسنې الحمدلله. حاجي صاحب راځئ لومړی به په دې لیدونکو دا سوال چې دې کلي ته ولې دوبۍ کلی وایي؟ دې کلي ته په دې دوبۍ کلی وایي دا یو وخت کې دا د دې نوم چونجنه وله. یعنې دې داسې چیز ذلیل جای و، مثلا داسې خوار جای و، داسې که نه خوار جای و. بیا په دې ځای کې به چې کله کله اوسېدلي موږ ګرځېدلي بس رادیالا شوان و مثلا که نه یو رقم چونجي به ولې که چونجی به موږ ته راغلی هم نه و که نه داسې چې لاندې له ونې لاندې به تېرېدلو د هغه تیزاب
یعنی معنا دا دومره احساس یې درلوده چې وجود هم خارج کاوه بخار کاوه دا چونجي په ټیش کې وه دا چونجي په ونو کې وو په ونو کې وو په پټو کې وو په کمرو کې وو که نه نو د دې جانې هر چا به داسې ښه نه راتللی ځکه لپاره دې چې دا چونجي په سړي ولګېدلی بیا به احساس وجود به احساسات کاوه که نه هغه به ډېر ورسره تکلیفېدلي که نه خو اوس خوشبختانه دا جای مثلا که نه هغه د چونجي نه اوس په دوبۍ بدل شوی ده دومره شهرت لري چې په آخره اندازه باندې شهرت لري ولې په دې چې دلته ډېر ښه باغونه دي او دلته ډېر مثلا که نه په دې باغونو کې ډېرې ښې ونې دي ګیلاس ورته وایي الو ورته وایي شلیل ورته وایي که نه دا شیان دلته دي که ګیلاس دي شلیل دي او دا ډېرې ښې ونې دي او د دې ونو او د دې هغه میوو قیمت هم ښه اوچت قیمت ده ډېر ډېر قیمت ده او ډېره ښه نسبت صدمردې نورو ساحو ته نور ساعت او ډېره ښه میوه ده قیمت میوه ده خو بیا هم داسې یو تکلیف ده چې دا لار داسې نشته سړک ورته نشته مثلا که نه رسیدګي نه ورته کېږي مثلا که نه او رسوی نشو سړک نشته مثلا که نه او کوم سټور مور مثلا دا چې ویې ساتلی هم نشو مثلا که نه تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې خواري وکړو مثلا کارګر دیو ته ورشي پیسې ورکړو که ماشین ورکړو 10,000 8,000 9,000 چې د باغونه پیسې ساتئ او پیسې نو چې دغونه معاش ورکوي نو خامخا خو به بیا عاید هم زیات وي نو عاید حتما زیاته عاید حتما زیاته خو ته نه لکه څنګه چې موږ وروره مثلا عاید ورکړو که نه بیا داسې وخت راشي چې مثلا که نه قیمت یې هغې او قیمت یې هغسې رسېدګي نه کېږي په دې خاطر باندې کور ودان حاجي صاحب کور ودان تاسو بیا هم راځو په څنګ کې را سره یعقوب لالا ده یعقوب لالا احمدزی صاحب ډاکټر صاحب دا د خپرونې په دې برخه کې را سره دي د خپرونې په دویمه برخه کې به یو کوچی لالا به هم را سره وي او که وس هم وسوه او راته ویې ویلې یو دوه ټپې به هم درته وایي نو په دې خپرونه کې را سره اوسېږئ یعقوب لالا ستړی مه سي ښایست انشاءالله ارام ارامي خوشحاله اوسېږي سپین ږیري چې دي دومره د دوبۍ شوقیان نه دي لکه دا ځوانان نو دا کلی څنګه له چونجنې نه په چا خبره دوبۍ ته بدل څه دا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ځکه دا په دوبۍ باندې بدل څه چې دلته اول خلکو د باغو ته لاسرسی نه درلوده چا ګیلاس نه پېژندله نو دا ګیلاس یې کړل عایدات یې زښته ډېر زیات دي د دغې منطقې د دغې منطقې نو که دا نور خلک خدمت وکړي په ټولو منطقو کې دا ګیلاس کېنول سي او خلک ورته پاملرنه وکړي ځکه عایدات یې زیات دي چې دا ډېر کمیافته دي نظر مڼو ته مڼې زیات دي نو ګیلاس کمیافته دي عاید یې هم زیات ده خو چونکې دغه لار خرابه ده موږ تاسې آخر وخت چې پاخه سي بیا هغه بازار یې نه صحیح ده د صدمردۍ په ټولو ساحو کې خولې مازار مثلا دا پورته ساحو ته چې راځي په کولاکو دا ټولې ساحې هغه لري دا ګیلاس لري د دغه کلي د دوبۍ د کلي ګیلاس لږ ځانګړي دي د دې خو یو هوا هم یو څه فرق لري ځانګړې هوا لري خاصه اوبه هم زیاتې دي نظر هغو ځای ته نظر د هغو ځای ته دې ګیلاس رښتیا هم قیمته خرڅېږي ولې ځکه هوا کې تاثیر ده هغه زر رسیږي دا زر نه رسیږي یعنی هغه وخت کې چې په اصطلاح د هغو د ګیلاسو بازار تیر سي دا پاخه سي دا پاخه سي پاس لګه دا یعنی بازار کې کم وي بازار کې دا کم ډېر ښه خوشحاله اوسېږي او دلته نو جناب احمدزی صاحب خو تاسو ټول پېژنئ د یو ولسي سړی ده تر ډېره پورې په اکثرو برنامو کې چې موږ خپله ساحې ته راځو د رسنۍ او پراخ هرکلی کوي رهنمایي کوي یې تر دغسې غرنیو سیمو پورې راولي او فوق العاده ملاتړ کوي احمدزی صاحب ستړی مه سي سلامونه او درنښت وصال صاحب محترمه په خیر راغلی خوشحاله اوسې خدای پاک دې کامیابه لره نو د صدمردۍ د نورو کلیو سربیره هغه کلی چې په اصطلاح کیدای سي لیدونکي یې نه وای نوموړي دوبۍ په زړه پورې نه ده دا چې ساده زه به درته وایم ځینې خلکو صدمردۍ درې ته د درو ناوې وایي او په درو کې بیا یوه خاصه دره ده چې د چمدنې دره دا بیا په ټوله کې د ناوې خاصیت لري او ځانګړي خلک ورته د ارزښت قایله دي دلته دغه محصولات چې دي دا ډېر په لوړ کیفیت دي هوا یې ډېره ښه مناسبه ده او دغه د خاورې معدني مواد چې دي دا ډېر ښه دي او دغه میوه پکې ډېره ښکلې ده او چون دلته دغه کله چې دغه په خاوره کې هر قسم مواد وي هلته ډېر چونجیم کېږي نو دلته وایي خلک به ویلی چې هره نبات به څه وه هر رقم ونه به هغه به چونجي کوله چون په ده کې دغه خاوره کې یو خاص خدای جلاله یو حکمت ده داسې یو مواد دي چې ډېره مسته ده یعنې ټول مواد یې خپله پوره دي هغه زراعت چې کوم په پام کې لري یا د ونو لپاره چې کوم مواد دي که نه ستاسو سلفر دي اوسپنه ده نور په دې ونه ځمکې کې ورسره تیار ګډ دي نو دې خاطر باندې دغه د یا خو د دې هوا د جوړتیا بل د ښې مځکې په خاطر د ښې هوا د خوب په خاطر باندې دغې ساحې ته خلک
او یو ځانګړې ښکلا ورکړې ده او د دوی محصول ښه محصول ده که ووایي مبالغه به نه وي چې په اسیا کې به تر ټولو نه ښه ګیلاس په دوبۍ کې وي او په همدغه ساحه کې وي. دوستانو نو که تاسې هم نرخ ولسوالۍ ته په چکر راځئ دوبۍ کلی یا دوبۍ سیمه یا دوبۍ دره لږ څه لرې ده او فیصله راتګ به مو لږ ورته سخت وي خو ډېر مهربانه خلک دي او تاسې به خامخا تر دې کلي پورې راولي. تاسې به په تصویرونو کې د دې ګیلاسو تصویرونه ګورئ د دې وړې درې اما د یوې ډېرې پیاوړې درې فیصله تصویرونه تاسې ګورئ او ډاکټر صاحب هم راسره ناست دی. ډاکټر صاحب محترم که لږ دلته مخ ته راکښېنئ چې خبرې درسره وکړه سمه هرکلی درته وایم سړی. سلام علیکم بخیر راغلی استاد صاحب خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ خدای پاک دې کامیابه لره. ډاکټر صاحب محترم مخکې فیصله د دوبۍ خبر راغله ډېرې خبرې ورباندې وشولې دې ته به رس چې وایي دا د چونجنې په نوم باندې دره وه فکر کوم چې په دې ساحه کې یوه چینه هم شته د چونجنې په نوم باندې. بالکل همداسې ده وصال صاحب دا ساحه چې چونجنې په نامه باندې یادېدله نو د موږ مشرانو چې قصه کوله دلته واوره تر واورې پاتې کېدله واورې تر واورې پاتې کېدله پخوا وخت کې نو هغه واوره دومره زړېدله چې چونجای به یې کوو نو بیا ځکه ورته چونجنه په هغه وخت کې ځکه ویل سوې ده او د ښې اوبو له خاطره باندې دلته یو بند سروې هم سوې ده تقریبا منظوري هم سوې ده نو ښې اوبه هم لري او ښه ساحه هم ده نو بیخي هغه فضا دوبۍ ته پاتې کېږي. او بالکل دغه فضا او دغه عواید چې دي دغه ګیلاسو زښته ډېر دي نو ځکه خلکو ویل چې دا دوبۍ ده لکه څوک چې یو ټوکه کوي چې دوبۍ یو چا باندې نو دغه ساحه چې رښتیا ډېر عواید لري د ګیلاسو نه نو دوبۍ په نام باندې بیخي نو په دې هیله باندې چې داسې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي چې ممکن د ګیلاس عواید نه یوازې د میدان وردګ یا د نرخ ولسوالۍ د خلکو په اقتصاد کې رول وبوي ممکن د ملي اقتصاد سره د ملي اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. دوستانو لنډه دمه اخلو له دمې وروسته بیا هم راګرځېږو په دوبۍ دره کې یو او د دې درې د قانون سره به خبرې کوو او د دې درې به هغه خلک چې پیسې ساتنه کوي له هغوی سره به خبرې کوو. موږ سره اوسېږئ او کلي په کلي خپرونه مو دا ځل د صدمردې په وروستي کلي یعنې دوبۍ کې جوړه کړې ده. لاس میډیا سبسکرایب کړئ. دوستانو بیا هم ښه راغلاست د دوبۍ کلي د دوبۍ درې تصویرونه مو وکتل او هیله ده چې خوند هم ترې اخیستی اوسېږي. دا ځل په خپرونه کې د خپرونې په دې برخه کې راسره څو ځوانان نور ناست دي. نوم دې راته واخله اول. نوم یې بنګول ده. نوم یې بنګول ده. بنګوله ښه یې؟ اختر دې مبارک شه. تا دې مبارک. اختر دې ښه و؟ ښه و. همدلته په دوبۍ دره کې وې که نه کور ته تللی وې؟ پرون راغلم د کور نه. کور هم بیا کوم ځای کې ده؟ بره ازاریو کې. ازاریو کې ښه. نو دلته بیا څه شی کار کوې؟ دلته مزدوري کوم. دا باغ ساتم. باغ ساتي؟ څه رقم یې ساتې ده؟ دا مرغۍ تر سړم. مرغۍ ترې سړي. ښه نو پازابوي به دې کله کله؟ ستا چې دا شنې مڼې پخېږي ما به مرغۍ په ژړا ستړې کړي مینه. نو بنګول لالا ډېره مننه خوشحاله اوسېږي. خپرونه کې به تا سره خبرې کوو. په څنګ کې را سره بل کاکا هم د کاکا ستړی مه سي. نوم دې راته واخله. محمد نبي کاکا او عثمان لالا ته هم ستړی مه سي. خیر اوسې مننه خوشحاله اوسې. او د تا نوم څه شی ده؟ عتیق الله به هم را سره کیسې کوي او که زړه یې وایي او ټپه هم بیا راته ووایي په اخره کې نو حتما به را سره اوسېږي. اول به محمد نبي ماما ته راسو. محمد نبي ماما دلته څه شی کار کوي؟ دلته دا د مځکې کار کوم دا د دهقاني کوي. دلته دهقان یې فیصله. د میاشتې څو درکوي؟ خپله مځکې مې خپلې مځکې دي. ښه څو ونې لرې؟ دلته یو 80 ونې خوښ 80 ونې. نو دلته خو یو سړي 6 ونې درلودلې د کال نه پوهېږم چې څومره پیسې ترې ګټلې. عثمان لالا ته قصه معلومه وه؟ ډېرې پیسې ترې اخیستلې وو دقیق هغه مقدار نه ده معلوم. 6 ونې یې درلودې. 6 ونې ډېرې پیسې اخیستې. احمدي صاحب مخکې قصه راته وکړله. 9 ونې. څومره عواید یې ترلاسه کول؟ خو په اوسط ډول یوه ونه که 20 زره وګټي نو 9 ونې ډېرې پیسې اخلي. 9 په 3 کې تقریبا 22 زره شاوخوا پیسې اخلي. وایي چې یو سړی دلته 9 ونې درلودلې او لا یې هم لري د کال لږ تر لږه او یا هم تر 2 لکو زیاتې افغانۍ پرې ګټي. نو خامخا چې د یوې سیمې دومره عواید زیات وي دوبۍ خامخا ورته وایي که نه. محمد کاکا دلته څه شی کوې روزانه؟ دلته باغو کار نه ایړې ایړم پایبل کوم. دوا ورته شیندم.
ښه بس دغه خپل باغ دی دا اتیا ونې لري د کال څومره عواید ترې ترلاسه کېږي یا ما ونې وړي دي داسې حاصل یې تر اوسه نه دی کړی اوس په حاصل راغلی سږ کال ډکې دي سږ کال ښه دي ماشه ښه او په روز کال یې عایدات یې درلودل یاره نه وه داسې حاصل یې نه وه څومره یې کړي وو په روز کال یا دلیله نه معلومېږي خو ښه وه څومره خوشحاله یې چې دوبۍ په دره کې دی باغ ده ډېر خوشحاله یم الله نه خوشحاله یم الله نه ډېر خوشحاله یم ښه نو الله پاک دې نور هم خوشحاله ولره سږ کال څنګه دي ګیلاس څنګه دي ښه دي شکر سږ کال ښه دي ونې څنګه دي ښه دي بد نه دي تاسې باغ نه دا نور باغونه څنګه دي ښه دي شکر په د خدای عمومي باغونه ښه دي اګر چې ګلۍ وشوې سیلابونه او دا شیان شوی خراب شولې ښه خراب ګلۍ خراب ښه نو ګیلاس په پخېدو دي عثمان لاله څه ته اړتیا ده څه باید وشي ښکته ساحو کې ته ډېر پر شکایت دا و چې سړک و او یا هم د بازار په اړه باندې څه وشي خلاصه یعنې د اسلامي امارت نه چې هغه په غوښتنه څه ده غوڅه خو که په لنډ ډول ووایو دلته د دې ښه عوایدو لاسته راوړلو لپاره دلته درې نقطې باید په پام کې ونیول سي اول د دې لپاره بازار موندنه ده ځکه دا په یوه شپه کې کیدای سي چې دا ټول له منځه ملاړ سي ځکه دا نظر مڼو ته نورو ته دونه مقاومت نه لري نو که چیرې په مناسب ډول باندې دا وپلورل سي بازار ورته پیدا سي او نور هیوادو ته انتقال سي نو اول خو دا غوښتنه سو دوهم د دې لپاره متخصص کسان نسته چې دې مرض تشخیص کړي او بیا وروسته د هغو تداوۍ لپاره کوم ګامونه چې دغه واخیستل سي ډېره زیاته مننه عثمان الله دوستانو په دې هیله باندې چې یو ورځ د نرخ ولسوالۍ سړک لکه څرنګه چې اوس یو زیری شتون لري چې د نرخ ولسوالۍ سړک به جوړیږي رښتیا هم جوړ سي کلیوالو سیمو ته هم انکشاف دهات ریاست سړکونه راوغځي او دغه ستونزې خلکو حل سي دوستانو لنډه دمې بیا هم اخلو بیا راګرځېږو او له موږ سره به دوه کوچاني او خبرې به ورسره کوو لاس میډیا سبسکرایب کړئ راځئ چې کلي ته نږدې شو بیلتونه زه دې په صحرا موندلی یم بیا هم ښه راغلاست د خپرونې وروستۍ برخه ده او دوه دانې کوچان د همدې ساحې راسره دي د کوچان غږونه خو ماشاءالله ډېر لوړ دي او ځینې وخت خو یې تاسې ټپې اورېدلي ډېر نامېخته خوند کوي نو څنګ کې راسره یو لالا ناسته نوم دې رانه له یاده ووته عتیق الله راسره ناست ده او په دې څنګ کې تا نوم چې دی راسره بنګل راسره ده بنګل سره به هم خبرې کوو ته که بنګل الله دې خو راسره نږدې سه چې د کمره کې ښکاره سي نو ښه حکمت الله لالا عتیق الله لالا ټپې زه شروع کړم که ته راته وایې یاد به زه درته وایم دماغ هغه به نه دي زده په زمزمه کولی نه سمه نو مورې کوچانو ته مې ورکه کنډک کنډک مستې به خورم چاغه به شم نو وخت به یې ورسره یوه راته ووایې و څنګه خواږه خواږه راګورې لمن دې ونیسه چې زړه در واچوم لمن دې ونیسه چې زړه در واچوم یوه ده داسې په زمزمه کې راته ووایه داسې په اواز باندې راته ووایه مضبوط مضبوط یې راته ووایه په اواز یې راته ووایه وای کاڼي راواخله ما پروله ګناه مې دا ده چې پر تا مینېدمه بله راته ووایه زه یو بله ووایه زه نو عتیق لالا به بله ټپه را زده کړي زه به له چا سره خبرې وکړم بنګل سره به خبر کوم بنګل لالا په اختر کې دې چای چېرته وچکه کور ته تللی وې هلته بیا میږې لرئ څه شی و په د سهار چای کې م چای تیار کړي وه دا میوې وې کلچې وو کلچې وې بل دغه پوڅه خو به ونه پوڅه نه وه پوڅه م ښه نو تاسو خو په اخترو کې غټ غټ سپیان تړلي د موږ غوندې خلک نسي درتللی و سپیان خو وي همدې په خاطر تړلي چې موږ در نسو نه ولې ځان پې ساتئ یا رمه پې ساتئ رمه پې سات ډېر ښه بنګول الله دا راته ووایه چې دا کوچان ولې په جګ جګ غږ باندې غږېږي هغه همداسې دي همداسې لاول همداسې دي وخت له سره همداسې څنګه سره پوه کوي مثلا فرض کړه چې د پوښتې په هغه سر کې تا یو ملګری ولاړ ده او هغه میرو نومېږي صحیح ده میرو ته به څنګه غږ ورکړې ورغږ که په زوره ورغږ چې میرو را خبر شي میرو ښه نو بنګل الله راته په خپله ژبه باندې غږ وکړه او فیصله به خپل کسان چې په خپلو کې سره خبروي دوی هغه ځانګړې لهجه لري په جګ غږ باندې غږېږي نو بنګل الله فقط یوه پوښتنه به بله هم وکړم چې درس دې ویلی که دې نه ده ویلی لږ لږ سبق مې ویل چې دې ویلی دي قرآن کریم مې ویلی ده ښه او بل دې چې ویلي
نور مې شی نه دي چې قرآن کریم دې یاد ده ولږ لږ مې وي له مخې ویلی سي نه له مخې نه سم له ویلی مخې نه سي ویلی اوس له یاده یې وایې نه له یاده یې نه سم ویلی خو قرآن کریم را سره بې ویل بیا ویلی سي له مخې ویلی سي ښه او دا څڼې خو به د شوقي پرېښي که نه و دا په کوچانو کې خو مخکې دا شوق نه و دا اوس راغلی و ښه ښه نه مخکې مې لږ لږ خو و ډېر راغله ښه رمه لري هلته په کلي کې و څومره رمه لري یو سلو پورې دي څه لپاره دي ښه نو که یو خواهش درنه وکړم خلک هغه خلک چې په ښارونو کې اوسېږي هغوی د کوچانو د غږ ډېر شوقیان دي زارۍ به درته وکړم یوه ټپه راته ووایه ما ټپې نه دي زده زه به یې درته وښیم ته په اواز باندې راته ووایه نه زده مې نه دي نو دوستان به دا مخ مشنوزغه ورته دي پشنوغه ورته وایي دا دې خپله جوړه کړې دا کاشنې دې څنګه ورته جوړه کړې دا مې په لرګی باندې په لرګۍ باندې اوبلې ده و څه رقم دی که داسې لږ راته ووایه دلته لس 12 لرګي راواخله اتې تار داسې پیاړه وراړه ښه او دغه مزي یې دغه هم داسې مونږ جوړو دا رښتیا تیږې پکې واروئ که نه په ټقې خلک ډاروئ نه تیږې هم کې وارو کې واروئ داسې کوم وخت راغلی چې کومه میږه دې وسلې ګوډه کړې دي و خپله میږه که دې بل چا خپله مې هم ویستلی او پردی مې هم ویستلی نو خامخا به تللي هغې دنیا ته و هغې دنیا ته مې هم ډېرې لېږلي نو بیا خو تاوان سوي نه یې در باندې نه نه ښه ډېره مننه بنګوله چې خپرونه کې د برخه را سره واخیسته خیر اوسې دوستانو کوچان یوازې په خپلو مبینو کې او کله چې له میږو سره یي او یا د یوه کمر خواته ناست دي ښې ټپې وایي ښه جرأت لري او په اصطلاح موږ مجبور یو چې دوی غږونه له لرې نه واورو باید ورته پټ سي تر څو له غږ نه خوند واخلي خو عتیق لالا بیا لږ باجرأته ده ده سره یو دوه خبرې کوم عتیق لالا تخم شنوغه لري دلته څه کار کوي دلته ګیلاس ته راغلی دا ګیلاس ساتي ښه بیا څومره درکوي درته د میاشتې چاته 8000 ورکوي چاته 9.5 تا ته څومره درکوي ما ته خپله مونږ 2 نفرې 14000 روپۍ راکړي یعنې 8000 هو نو دا خو ډېر غټ معاش ده که نه ولا بس څه وکړو دا پیسې بیا څه کوي دا بس لاړ شو دا قرضونه مرضونه پې خلاصوو نو قرضدار هم یې و که نه دا وړه مړو کور کې الحمدلله نفر ښه ډېر یاستو یو 40 پورې یاستو 40 پورې یاستې خپله دې واده کړی نه کوچان ناوخته واده کېږي که نه و کوچیان نو تاسو خو نه مکتب وایي نه پوهنتون خو به یې کوي نو ولا که پې کوم څوک یې نه راته کوي څوک یې نه درته کوي که نه یې غواړه یې نه څوک یې کوي ته سپین سترګې یې واله ښه دوستانو بیا هم ښه راغلاست عتیق لالا را سره ده او عتیق لالا ته مې مخکې وویلې ما له مشنوزغه به لږ راته ووبې نو درګرده لګیا ده او تارونه یې راخیستي دي په بوټ کې په اصطلاح د تار یوه برخه اچولې ده او درګرده یې وبي دا څنګه وبې عتیق لالا دا وبه مې دا مرغۍ پې ایستاروم ښه و دا مرغۍ بل څه خو به نه ورباندې ولې نه بل څوک نه پیولو ښه نو دا څه رقم وبې دا تارونه څه رقم سره څو تاره دي دا شپږ یوې خواته دي شپږ بلې خواته دي دیو شپږو نه بیا یې ورخلو دا نورو کې داسې ورچخو بیا بېرته مغې خواته ولو تار له کوم ځای راوړي د تار اخلو دوکانو کې دوکانو کې اخلي که یو څوک درته وایي چې ما ته یو مشنوغه جوړه کړه یا دغه دې ته تاسو څه وایي دغه دا ټکی او نو دا ټکی راته وبه 2 دانې ټکي راته وبه څه یې ورته وبې نو هغه تر انسان پورې خبره ده څوک په پیسو ورته وبي څوک نه ته خپلې څنګه وبې زه خپله هم دغه رقم ورته وبم ما ته یې وبې یوه دانه همداسې فري مفته درته و او کاشنۍ بیا څنګه وبې کاشنۍ کاشنۍ خو بس بیا لرګي غواړي و دې کې بس لرګي ورکو ما خپله اوس د 1200 لرګۍ نه جوړه کړه اوس مې جوړه کړله جوړه مې کړې بیا مې تار ورته داسې ډبل تار مې ورته جوړ کړو بیا مې دې په منځ کې داسې ورکړو شیشه خسي اوس مې دا ټکی ورته جوړ کړو بس دا مې پورې نښلولی دا بل جوړوم ټپې چې لري یو 2 ټپې راته ووایي دغه لیدونکي ډېر په تمه دي چې عتیق لالا یو 2 ټپې راته ووایي ځه یو 2 ټپې راته ووایه و په کنډه سره سوې راښکاره سوې راښکاره مسې دې کلو رنځور دې کړمه و ملا مین نه ده ګرم نه ده که خدای مین کومت بنګړي به ګرځوینه او عتیق لالا ډېره مننه خوشحاله اوسېږي خامخا به د لیدونکو د زړه زنګونه پرې لرې کړي تر بیا او بلې خپرونې چې یو بل کلي ته به ځو او له نورو ځوانانو سره به خبرې کوو په بښونکي او مهربانه خدای مو سپاره مالا ممل ښه وخت او د دوبۍ خلکو ته تر دې د زیاتو پرمختګونو هیله مند یو